یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي نن سبا ځینې پیشین پرسته ښځې د سر ویښتان لنډوي. نو آیا د ښځو دپاره د خپلو ویښتانو لنډول شرعاً جایز دي او که نه دي؟ محترم وروره، د ښځو دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نارینهو سره مشابهت ممنوع ګرځولی دی، لکه څرنګه چې د سر ویښتان لنډول د نارینهو معمول دی. د دې وجې د ښځو دپاره د دې طریقې خپلول د سړي سره د مشابهت له وجې حرام دی. چې یو ښځه وریښتان دومره کوچني کړي چې د نارینه سره یو رقم سي، دا حرام دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حرام کړي دي. البته د یو مریضي عذر په صورت کې د ویښتانو پرې کول یا لنډول دا بیا ورته جایز دي چې مشکل یو مریضي. په حج او عمره کې د ښځو دپاره د ویښتانو لنډول جایز دي، ځکه که مخکې ښځه یو وارې عمره وکړي نو دا به یو اندازه وریښتان کوچني کوي، بیا چې عمره وکړي بیا به کوچني کوي، بیا چې عمره وکړي بیا به کوچني کوي، نو دا خو عذر سو. علامه اسقفي او علامه ابن نجم رحمت الله علیه وایي: واذا خلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لواج أصابها فلا بأس به. په هغه صورت کې بیا پروا نسته. وإن خلقت تشبیها برجل فهو مکروه. که چیرې دې د نارینهو سره د یو رقموالي مشابهت په خاطر کوي نو دا مکروه کار دی. بحر رایق 8 جلد صفحه 205 کتاب الکراهیت فصل فی البیع. او لما فی الهندیه ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت بوجه. که چیرې یوې ښځې خپل وریښتان کوچني کړل یا وخرول په سبب سره د درد یو مشکل ورته پیښ شو، فلا بأس به، په دې کې پروا نسته. وإن فعلت ذلك تشبیها برجل فهو مکروه. که چیرې دا فعل د دې دپاره کاوه چې زه د نارینهو سره یو رقم سم، نو دا کار مکروه دی. فتاوی هندیه 5 جلد 358 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.